طالبانو هوښیار خلک یې خو چا نه یې تربیت کړي هر چاته چې په لاس ورغلي خپلې ببولالې درته ویلي ذهن کې به م ګرځي چې د تام ببولالې دي خیر ده اوس خو مو تفسیر شه 3-4 ورځې واورئ دا نن مو چې خبرې اورېدلې مدرسې ته ځئ هلته په دې فکر کوئ چې دا مولا خو به مونږ ته نورې خبرې نه کوي داسې نه چې بلې خوا او که د اسلامي امت په خیر باندې دي دا خبرې په دې فکر کوئ که خوند در نه که طالبانو بې لاړ سئ زه نه خوم د نیمایي کې لاړ سئ په مخه مو ښه اما که چېرته مې خبرې د اسلامي امت په خیر باندې وي بیا مې طالبانو دا په تاسې باندې حق ده چې ما سره به د دې کاروان ملګري کېږئ بیا به د وظیفو غم نه کوئ الله ډېر حافظ و ناصر ده زه چې کور کې دال خورم بخوا مې نه بدیږي ته یې م خوره را سره که نه هېڅ پروا نه کوي مونږ اسلامي امت ته روحیه ورکو که دال وي که هر څه وي دا هېڅ خبره نه ده طالبانو دا پروا نه کوي دا مهمه نه ده طالبانو مونږ ته دا مهمه ده چې عمر رضی الله عنه تاسې اورېدلي دي چې عمر رضی الله عنه به چی خوړل یو ورځ مو اورېدلي اسلامي امت ته یې څومره خدمت کړی تاسې اورېدلي چې د خپل عصر لوی مجدد ملا عمرو پوښتنه مو کړې چې شی خوړل خوراک تا نه څوک پوښتنه نه کوي اسلامي امت ته د خدمت دی وایي علامه طنطاوي وایي یو ورځ یو میړه و یوه ښځه وه یو میړه و یوه ښځه وه دوی طالبانو یو چا یو کتاب جوړ کړی نو چې مجلس کې به کېناسته ویلې به یاره د سرو زرو کتاب یې جوړ کړی او دومره ښه کتاب ده چې تر ده نه ښه کتاب نسته هر مجلس کې به چې کېناستل فی کل ولا نادیا الا اثنا علیه هر مجلس کې به چې کېناستل دې کتاب به صفت کو د مؤلف د دې کتاب خبر سو چې دا څومره ډېره مینه دی د میړه او د دې ښځې له ما سره پیدا شوې چې دومره ښه کتاب مې ده وي زه صحیح بس داسې ورته خوشحاله و بله ورځ ته دغه عالم چې دا کتاب یې لیکلی و دا د هغه ته راغی دغه وطن ته دوی دواړو لیدلی نه و مخامخ د مصنف د مؤلف د دې کتاب دی د ښځې و میړه نه و لیدلی نو بیا دی را میلمه کړ دومره ورته خوشحاله دي چې ته به م ورته حیرانه سي د ما خبر واورئ ویې لیکئ هسې نه چې بس لاړئ العلم صید والکتابة قید طالبانو خطیب بغدادي یو کتاب جوړ کړی تقیید العلم دا کتاب پیدا کوي عربي کې جوړ ده علم به لیکي ښکار د ځي تښتي درنه چې مرغه قفس کې وانه چې تښتي یا به وزرونه پرې کوي وزر دې پرې کوي بیا بدرنګه کېږي نو چې راغی طالبانو د دې ښځې د میړه څوک سو میلمه سو چې میلمه سو نو داسې ورته خوشحاله دي ښه میلمستیا یې تیاره کړه د سړي صفت روان ده چې داسې ښه کتاب یې جوړ کړ د ښځه او میړه چې باندې ووتل نو د دې مؤلف کتاب دلته په دې کوټه کې ایښی چې راواخیسته د کتاب یوه پاڼه هم نه ده اړول سوې کتاب چې هغه پلاستیکو پوښ کې هماسې بنده نو کله چې بیرته تیرتله د عالم نو یوه قیچي یې واخیستله دا قیچي هغه ته ورکړه دې سړي ته وی دا قیچي د سره واخله او په دې قیچي خو پیژنې که غچي مقراز عربي کې ورته مقراز وایي دا یې ورکړله وی دا د سره واخله او ورته ویلې وی تاسې چې د ما کم تعریف کو حمد مو ویلې کان علی جهالة عمیا ړانده جاهلان وی د ما صفت و مدح مو کوله د قیچي واخلې کتاب پې خلاص کوي بیا وګورئ بیا ما ته ووایي نو د هغوی د خوشحالي په غم بدله سوه چې موږ د تا څومره صفت کوو څومره صفت مو کوو ته موږ ته ایله وایي تاسې د ما د صفت مو چې کړی ده د علی جهالة عمیا او د قیچي واخلئ او داسې کوي او هغسې کوي هغسې تر لاړه دوی غمجن سول علامه طنطاوي وایي فلا يقول الله للمسلمين نن ورځ به مسلمانان الله ته نه وایي انتم تحمدونني ولكن لا تعرفون من صفاتي وافعالي من كتابي الا قليلا فلا اعطينكم من نعمي على مقدار ما عرفتم الله به نن موږ ته نه وایي موږ وایي دومره غټ کتاب د قرآن تا چې پکې زده دي داسې راته ووایه
دومره معجز کتاب د دروغ ولې وایې تا کوم تفسیر کتلی ما ته راوښیه د داسې ملا راوښیه چې وایي ما ټول روح الماني کتلی ده ما ټول طنطاوي کتلی ما ټول ابن کثیر کتلی او بیا مې ورسره لیکلي دي چې دا خبرې دي پکې دا خبرې دي راویښی نو ته قرآن نو طالبانو دغه سړي ښه کار کو دا ښځې میړه که هسې چټي لګیا ول على الجهالة العمياء ول که نه ول نن موږ هم على الجهالة العمياء یو قرآن معجز کتاب نو الله په دې خوشحالېږي نو الله ته نور هم غوسه ورځي چې د ما د کتاب صفت على الجهالة العمياء کوئ وایي ګورئ که نه کتاب مې د دې دپاره درلیږلی چې تبرک قرآن د تبرک کتاب د طالبانو که د علومو کتاب ده کم علوم من کې راسپړلي ملا سره چې کینې دستي راواړی وي دا علوم څه دي دا د دین او دا نور د دنیا علوم دا ټول د کفر زمن دي ولې دا 900 آیتونه الله د څه شي دپاره په قرآن کې نازل کړي دي تاسې به یې موږ ولې نه دي لیدلي نو تا چې لیدلي دا کتاب الکسب د امام محمد رحمه الله تر اوسه په اړه معلومات نه لري پوه خو شوئ طالبانو موږ هم قرآن دومره صفتونه کوو خو نه یې په بلاغت باندې تفسیر کشاف چا وکته په دې افغانستان کې نه ټوله بیضاوي چا مکمله ویلې په مدرسه کې چې هغه مدرسه کې ټوله بیضاوي ویل کېږي لکه دا د بلاغت تفسیرونه دي نه په ساینس کې داسې ملا را پیدا سو چې ټول تنطاوي مې کتلی ده نه داسې را پیدا سو چې هغې د حدیثو ټول تفسیر مې کتلی د ابن کثیر نو خدا قرآن خو نو هسې چټي على الجهالة العمياء لګیا یو موږ صفتونه کوو موږ ته به د قرآن عظمت څه وخت معلوم سي چې کتاب یې وګورو او کتاب راوسپړو کتاب نه استدلال وکړو مباحث پکې وکړو بیا موږ ته معلومیږي نو الله څوک ده رب العالمین ده